ما به پیش کړل خپل ارزونه په خدنګ د زما پخوا شوې او د ارمان مړاوې دې ومې کړه روښانه په سودا شوې وایي له یوه سره خندا وې په تقدیر زما لیلا وې جوړه شوې له وفا وې نور که عمرم باک مې نشته که زما د ژوند بقا شوې د ارمان مړاوې دې ومې کړه روښانه په سودا شوې ما به لږ مینه تازه کړه تا به ښکلې غېږ اوږده کړه خو بېلتون به بیا لانجه کړه او زه به یو ګړی خاموش وم زه مجنون ته به لیلا شوې د ارمان مړاوې دې ومې کړه روښانه په سودا شوې او څو مې ځان کې چې نفس وي ستا محبت ما ته بس وي نورې مینې دې عبس وي سره زوال دې تر تا زار شي هغه وخت چې ته پناه شوې د ارمان مړاوې دې ومې کړه روښانه په سودا شوې مننه ګرانه وروره تا نه هم مننه زه به درته یو بیت ډالۍ کوم وایي د هجران په شپه ډیوه په لاس کې راغله خدای خبر چې چېرته تله په لاس کې راغله او چې یار نه و نو وسله را سره نه وه چې یار راغی نو وسله په لاس کې راغله ډېره مننه کوو در څخه چې بیا ادبي دیرې ته راغلی دویم ځلې مو زنګ ووهه او له تکلیف نه مو هم ډېره مننه ښه شپه درته غواړو ښې چارې ولرئ په مخه مو زیړي ګلونه زموږ لیدونکي دي کله دوهم ځل دریم ځل زنګ وهي بس د دوی مینه ده موږ د دوی د مینې ستاینه کوو السلام علیکم اړیکه مو وصل ده مهرباني وکړئ غږ مو راځي هلو سلام علیکم د پښتو ادبي دیرې ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام ګرانه دغه غږ دې راته ډېر خوږ ښکارېږي مهرباني وکړه ستا نږدې یم د لوګر څخه خبرې کوم غږ دې ټکانی شو ګرانه دا ځای دې بدل کړه راته چې اړیکه دې تر موږ درسته راشي ګرانه اورئ اوس صحیح شو او بالکل صحیح شو مهرباني وکړه ما سره یو غزل دی د عبدالله صادق صاحب غواړم چې تاسو حضور ته یې وړاندې کړم غږ دې سم نه دی ګرانه غږ دې بیخي ټکنی دی او نه اورېدل کېږي چې څه وایي اوس راځي غږ مې له بده مرغه چې د دغه ګران اړیکه ټکنۍ وه دغه دې بیا هڅه وکړي او بیا دې را سره په پروګرام کې ګډون وکړي چې اړیکه یې سمه راشي تر موږ شرر صافی وایي چې ښکلی چې هر خوا ته نظر واړوي ښکلی چې هر خوا ته نظر واړوي سم لکه خمان د کوثر واړوي دغه اړیکې ټکنۍ دي نه پوهېږم چې څه وجه ده السلام علیکم سلام علیکم غږ دې درست نه دی اوس هم زه نه پوهېږم یو ځل بیا مې مهرباني وکړه تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم هلو مهرباني ما سره غزل ده غواړم چې دا وړاندې کړمه وایي حجرې هدیرې کړې او محراب راځینې وړي دا جنګ د انساني ژوند ټول اسباب راځینې وړي د جنګ نامه که هر څه وي خو کار یې دی تخریب اسباب د ودانۍ لکه سیلاب راځینې وړي ژوندی یمه په دواړو یا قربان دی کادان خدای مکړه که حالات دغه نصاب راځینې وړي تابوت د پسرلي زمونږ ډېر په زړه پورې نادم صاحب بله السلام علیکم زور په خیر خدمت بیا هم ستړي مه شئ هیله ده چې پېژندلی مې وي نادم صاحب یې له میونده ډېر زیات مننه کوم ښاغلی سیلودي صاحب ستاسو نیک نظر نیک عقیده ده سید رحمان نادم یم له کندهار ولایت نه په دې هیله چې تاسو او ټول ښایسته اورېدونکي به راسره روغ یاست ولا نادم صاحب که درته ووایم چې مبالغه مې نه وي کړې نو ستا غږ ستا مینه چې ده ډېر توپیر لري ستا غږ جدا دی نو
په همدې وجه د پیژنم د غږ دې راشي نو دا د زړه تارونه مو وتخنیږي. خدای دې غم راکوه. دا ستاسو نیکسټ وینا ده د زړه سره راسره یو وړوکی نظم دی، عنوان یې دی د کلي ژوند. واه مهرباني. وایي زه نری ګر د بېلتانه سیالي اخیستې یمه، زه نری ګر د بېلتانه سیالي اخیستې یمه، لا مې هېڅ خاصه نشته چې مې تر کومه ځایه وړي. واه ډېر په زړه پورې، ډېر په زړه نن پورې. درک نن لا ځای معلوم دی، نن درک نن لا ځای معلوم دی، جانانه ته راته تورې کلا مله کوه. واه زه چې په کومه لار باد وړی یم، زه چې پر کومه لاره باد وړی یم، ما ته په خپله هم معلومه نه ده، هسې نه کلي نه به هم وځي، هسې نه کلي نه به هم اوسي، زما تر ما به هم ګرانه راونه رسي، واه تر ما به هم ګرانه راونه رسي. زه نور د کلي د بې وخته ژونده، زه نور د کلي د بې وخته ژونده، همداسې ورک شویمه، همداسې ورک شویمه. ډېره مننه. خدای دې راته مه ورکوه نادم صاحب، خدای دې راته د تل لپاره سمسور لره. موږ ډېر څه ورک کړي آباد اوسئ، ژوندی اوسئ، تاسو بیا هم خدای تل آباد او تل راته ژوندي لري. او یو بیت ښاغلی ساقي صاحب او تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو او تاسو وړو همکارانو ته وایمه مهرباني وکړه. وایي د اوسو شونډو پیغامونه قبلوه، د اوسو شونډو پیغامونه قبلوه، د مینې محبت دا سلامونه قبلوه، تر داسې چارې ښایسته ګلرنګینه شپه د خدای په امان. د خدای په امان نادم صاحب. او رنګینه شپه، زړه پورې شپه ولري، خوشحاله او ارامه شپه ولري. زه به درته یو څو بیته ډالۍ کوم، وایي چې ښکلی چې مسکی په ټیټو سترګو شي، ښکلی چې مسکی په ټیټو سترګو شي، هېڅ اندازه د ښکلا نه راځي، او راشي په هر چا خو په ما نه راځي، تا چې سبا وکړو سبا نه راځي. دا اړیکه به راپورته کړو چې څوک دی. السلام علیکم. سلام علیکم. اړیکه دې وصل لږ رانه خبرې وکړئ. ستړي مه شئ، ادبي دیرې ته ستاسې غږ راځي. مهرباني. هلو، ستا غږ ستا اړیکه له موږ سره وصل لږ رانه خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ. څوک له کوم ځای نه د ټلیفون په کرښه راغلي یاستئ؟ څنګه یې؟ خیریت دی؟ بخیر. ستا روغتیا زما هیله ده. ډېره مننه چې ادبي درې ته مو ټلیفون کړی دی. دا د ټلویزیون غږ دې ګرانه لږ قرار کړه چې غږ دې تر موږ سم راشي. ښه زما غږ نه درځي اوس؟ اوس راځي. ښه چې راځي نو مهرباني وکړه ګرانه. ستړی مه شئ، بخیر ده. خدای دې غم مه راښیه. څوک له کوم ځای نه د ټلیفون په کرښه یاست؟ نعیم خان د کویټې څخه. د کویټې نه نعیم خان نه؟ دغه ګران لیدونکي خبرې نه کولې او هسې مصرف پرې راته، نو موږ نه غواړو چې په چا لګښت راشي او په چا مصرف راشي. او هغه لیدونکي چې موږ ته کله ټلیفون کوي نو د ټلویزیون غږونه دې لږ قراروي چې دغه غږونه یې بېرته موږ ته انعکاس کوي، غږ یې بېرته انعکاس کوي او غږ یې خرابېږي. دا چې مصرف هم ورباندې راشي او خبرې هم له موږ سره ونیشي، دا خو بده ده. نو السلام علیکم. سلامونه دی. وعلیکم سلام. وایم چې کفن مې پر مخ خورې نه به ژاړې. خدای دې نه کړي ګرانه. ټوله حد به زما ګورې نه به ژاړې. واه که هر څومره بیا د ناز نارې را وکړې